طالبانو په بدخشان کې د مقاومت جبهې 4 غړي ووژل. په سلامونو مهار کلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. بدخشان کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي چې د دغه ولایت د تګاب ولسوالۍ رباط کلي د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د مقاومت جبهې ځواکونو یو پټنځای له منځه تللی او د دغه جبهې 4 غړي هم ووژل شوي دي. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس معز الدین احمدي وایي چې دغه عملیات دوشنبې د غبرګولي پر 9 د مولوي امان الدین په مشرۍ پیل شوي دي. د مقاومت جبهې مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.